زه دا وایم چې موږ ډېر خوشحاله یو یو ځل د اروپایي ټولنې او د ناټو د غړو په دغه فارمیټ کې چې دوی جوړ کړی ده او دوی کنفرانس لارې نه مخامخ موږ ته هم دعوت راکول کیږي او دوی سره خبرې او اترې کوو. زه ټولو ګډون کوونکو ته چې په دې فارمیټ کې اشتراک کوي او ویډیو کنفرانس لارې نه دلته راغلي دي هر یو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان اسلامي امارت د سولې په اړوند پالیسي په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده دغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی شم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و. تاسو ته بهتره معلومه ده خصوصا اروپایي ټولنو غړو تر ملکونو ته چې په افغانستان کې په نومه لسیزه کې خپلمنځي جنګونه چې د مختلفو جهادي پارټیو په منځ کې روانو د دغو د شخړو د ورکولو او له منځه وړلو لپاره او کوم مشکلات چې هلته راغلي سوي د دې له منځه وړلو لپاره طلباء کرامو یو اقدام وکړي چې هغه د صلح لپاره تر څو دغه شخړې داخلي ختمې شي او یو مرکزي قوي حکومت جوړ شي. د 2020 نو وروسته کله چې امریکا مسلحانه یرغل په افغانستان باندې وکړ او د اسلامي امارت هغه موجوده حاکمیت ړنګ او حکومت د امریکا قواوې د افغانستان داخل سي اول ته یو بل حکومت جوړ کړ چې تر اوسه پورې هغه حکومت په مختلفو شکلو باندې د ادامه لري. په 2020 کې هم د نیویارک له چاودنو نه چې په ټوین ټاور باندې وسوله د اسلامي امارت څو ځلې په رسمي ډول باندې امریکا ته دا پیشنهاد وکړ تر څو دغه مسله چې کومه سوې ده په دې کې همه جانبه تحقیق وشي او د خبرو له لارې د میز لارې د موضوع حل شي. خو زه باید متاسفانه وایم په وخت کې د امریکا جانب د اسلامي امارت خواستو ته غوږ ونه نیو او په افغانستان باندې یرغل وکړ. نو په تاسف سره زه باید وایم چې په 2020 کې د اسلامي امارت هغه کوم خواسته چې و چې د مذاکرې لارې د مشکل حل کی هغه امریکا و نه منله. امریکا په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړ او نن ورځ موږ تاسو ټول شاهدان دي چې له 20 کلنې جګړې وروسته بیا هم دغه د موږ د میز په سر باندې ناست او غواړو چې د میز په سر باندې یو لارې د حل د افغانستان معادلې ته پیدا کړو. او موږ اوس په داسې حال کې د میز سر ته ناست یو چې په افغانستان کې په سلګونو په زرګونو خارجي عسكر او همدارنګه په لسګونو زره زموږ داخلي افغانان او مجاهدین خپل ژوند له لاسه ورکړی او دا په داسې حالت کې چې موږ په لسګونو زره بې ګناه او ملکی تلفات هم لرو په دې 20 کلنه جګړه کې او همدارنګه زموږ کلي ښارونه او سړکونه او اکثره ساختمانونه له بینه تللي دي. اجازه راکړئ زه به لږ وضاحت ورکړم د صلح په ارتباط باندې چې اکثره ملکونه یا نمائندگان د ملکونو په دې باندې نه دي خبر. موږ د صلح مذاکرات په اساس باندې په 2010 کې دلته د قطر مرکز دوحه ته راغلو او دلته خپل حضور په رسمي ډول باندې څرګند کړ. د 2010 تر اوسه پورې د 10 کاله موږ د صلح په پروسه کې قدمونه ږدو پکې روان یو. موږ دغه توافقنامه نه چې په 2020 کې فبروري کې د امریکا له جانب سره امضا شوه له دې نه مخکې هم 2 ځلې موږ د امریکا سره دې توافق ته ورسېدلو چې رسمي خبرې باید شروع شي او دفتر رسمي شي او بعد هغه نه بین الافغاني مذاکرات شروع شي. خو متاسفانه د امریکا جانب هغه دواړه خواوې هغه دواړه موافقتنامې لغوه کړې دي او په باندې عمل ونه کړ. 2013 کې موږ د اوباما له ادارې سره موافقه ته ورسېدلو چې په دوحه کې باید رسمي دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر فعال شي او بعد دنه بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. خو تاسو ته معلومه ده پس منظر باندې زه خبرې نه کوم چې هغه بیا په یو ورځ وروسته بیرته بند شو او همدارنګه دوم ځل لپاره بیا موږ د ښاغلي ولسن چې د امریکا خاص استازی د افغانستان په برخه کې موږ مذاکرات شروع کړل. د 2 کلو مذاکراتو نه وروسته بیا موږ یو موافقتنامې ته ورسېدلو چې موافقتنامه امضا شي او بیا بین الافغاني مذاکرات شروع شي. خو متاسفانه کله چې د ټرمپ اداره منځته راغله هغو دغه پخوانۍ د اوباما د ادارې کوم موافقتنامه چې موږ ورسره رسېدلو هغه یې لغوه کړه. خو دا یو ښه عمل و چې د ټرمپ د ادارې له رارسېدو سره دوی نوی ټیم د ښاغلي خلیلزاد صاحب په مشرۍ باندې وټاکه او موږ وکولی شو چې بعد
تقریبا څه کم 2 کالو مذاکراتونه چې دلته په دوحه کې روان وو د امریکایي ټیم سره یو موافقتنامې ته ورسېږو چې بالاخره هغه په 19 د فبروري د 2020 کال باندې د دواړو خواو منځ کې امضا شو. له 2020 کال له فبروري نه په دې خوا باندې د توافقنامې په اساس باندې کوم موافقه چې دواړو جانب خوا کې شوې ده، اسلامي امارت همیشه خپل مکمله صاحب خرڅ ورکړی او کوشش کړی دی چې د دې توافقنامې په اساس باندې مخ ته ولاړ سي او له دې نه تخطي ونه سي. موږ د دې توافقنامې په اساس باندې په 10 د مارچ 2020 بین الافغاني مذاکراتو ته په تمو، مګر متاسفانه جانب مقابل دغه بین الافغاني مذاکرات شپږ میاشتې وځنډول او بالاخره دا په سپتامبر د 2020 کې شروع شو. له سپتمبر 2020 نه تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات د دوحې په مرکز قطر کې روان دي او دواړه ټیمونه چې د اسلامي امارت دی او د کابل د ادارې ټیمونه دي وخت په وخت سره کېني او د افغانستان د آینده نظام او هغه کوم اجنډا چې دوی لري په باندې خبرې کوي. البته زه باید ووایم چې 20 کلنې جګړې ته ختم ورکول یا ختمول په ډیر کم وخت کې د ناممکن دی، امکان هم نه لري، بلکې موږ کوشش کوو چې څومره زر کېدلی شي چې موږ یو موافقې ته ورسېږو چې په افغانستان کې یو نظام راسي چې اکثر ته د منلو وړ وي. موږ صلح ته مکمل ژمن یو، غواړو چې په افغانستان کې صلح راسي. موږ پوهیږو چې د افغانستان موضوع نظامی حل لاره نه لري او موږ نظامی حل لاره نه غواړو او په همدې اساس باندې موږ د 11 کاله کېږي چې دلته په دوحه کې سیاسي دفتر خلاصوي دی د مذاکراتو په خاطر باندې او هلې ځلې کوو چې افغانستان معضلې ته د میز سر باندې یو لاره د حل پیدا کړو. زه ټول اروپایي ټولنې ته او د ناټو غړو ته او بالاخره د ټول دنیا ملکونو ته قومونو ته د اطمینان ورکوم چې اسلامي امارت هیڅ کله نه غواړي چې د زور لاره او د نظامی لاره قدرت ته ورسیږي، بلکې د مذاکراتو زمونږ یو هدف هم دغه دی چې د صلح لاره او د مذاکرې لاره په افغانستان کې یو نظام سره جوړ کړو چې اکثر د افغانانو په باندې خاني. نو د صلح په ارتباط باندې بعض مشکلات او خنډونه سره چې هغه غواړم په تاسو په مخ کې زغه باندې یو په یو باندې خبرې وکم. لغه جمله نه یو دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي او دغه تور لیست سبب د دې شوی چې افغانستان د اسلامي امارت کوم مذاکراتي ټیم چې دی دوی په تګ راتګ په سفرونو کې او په مشورو کې له مشرانو سره لیدل کاته، له نظامیانو سره لیدل کاته، دغه سره قناعت فراهم کولو کې ډیر وخت او ځنډ پکې راسي. نو دا تور لیست مونږ د دې په خاطر باندې صلح پروژه په چټکتیا سره مخ ته ولاړ سي او زمونږ ملګرو ته بل خصوص مذاکراتي ټیم ته زمينه د دې مساعد سي چې دا پروسه په سرعت سره مخ ته بوزي او په مسؤله طریقه مخ ته بوزي. زمونږ خواهش ل امریکا نه او د ملل متحد نه دا دی چې څومره زر کولای شي تور لیست بدون د قید او شرط نه لباینه یوسي. همدارنګه خلیلزاد صاحب دلته په کنفرانس کې تشریف لري. ما تقریبا 100 ورځې مخکې دلته په دوحه کې هم د خپل مشکل ویل. موږ د خپل مذاکراتي ټیم مشر چې ښاغلی شیخ صاحب عبدالحکیم دی د یو مشورې لپاره مشرتابه ته ورلېږلی وو ترڅو هغه مشوره بیرته راوړي موږ د مذاکراتو کې شریک کړو. دا تقریبا نن دغه 25مه ورځ ده چې تللی دی او بیرته په دې نه دی قادر شوی چې بیرته موږ ته راسي. نو دا یو سفر زموږ د ټیم مشر چې کوي راکوي دې کې تقریبا په هفتې لګیږي او په میاشتې لګیږي چې دا خپله د صلح په پروسه باندې یو غټ تاثیر اچوي، د صلح پروسه شاته اچوي. نو په داسې حال کې چې زموږ مقابل جانب ټیم هغه هر ورځ کولای شي چې سار خپل مشرتابه ته ورسي، له سره خبرې کوي او ماښام بیرته موږ سره مذاکراتو کې حاضر اوسي. نو زموږ خواهش له ټولو دنیاوالو نه بالخصوص له امریکا نه او د ملګرو ملتونو نه دا دی چې څونه زر کولی شي ټول هغه تور لیستونه چې په هغو کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او مهمه اشخاص دي دا له بینه بوزي ترڅو د صلح پروسه په چټکتیا سره مخ ته ولاړه شي. او بله موضوع چې هغه په صلح په پروسه باندې تاثیر اچوي هغه په د توافقنامه چې
په 2020 کې امضا شوی زموږ د امریکا تر منځ باندې په هغه باندې باید مکمل عمل وشي. متاسفانه زه باید په تاسف سره ووایم چې د جانب مقابل له خوا نه امریکا په خپلو ژمنو باندې په اکثرو ځایو کې عمل نه دی کړی چې له هغه جملې نه یو زموږ د بندیانو خلاصون ده چې باید دا تقریبا 8 میاشتې مخکې زموږ باید ټول بندیان خوشي شوی. همدارنګه د کابل د ادارې چې کوم بندیان موږ سره دي باید هغه هم ټول خوشي شوی. مګر متاسفانه زموږ تر 2000 نه زیات بندیان اوس هم په بندیخانه کې دي چې دا یو تخطي علني تخطي ده دغه صلح دغه معاهده چې موږ امضا کړې. د افغانستان کې د راتلونکي نظام په حق باندې د اسلامي امارت موقف او دریځ دا دی چې زه وستشر کوم. د افغانستان اسلامي امارت د قدرت انحصار نه غواړي. موږ په دې باور او عقیده یو چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت چې د مذاکراتو له لارې د میز سر باندې منځته راسي چې ټول افغانانو ته او اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي. او موږ دا په ډېر واضح ټکو سره نن تاسو ټولو مخکې وایو چې هر هغه فیصله چې د میز سر باندې اکثریت د افغانانو د خبرو له لارې نه وکړي موږ به انشاءالله هغه ته ژمن یو. موږ وایو چې افغانستان ته بعد له 20 کلنې جګړې نه باید یو قوي اسلامي حکومت منځته راسي چې هغه وکولی شي په افغانستان کې نور جنگ ته خاتمه ورکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې مثبت قدمونه کېږدي. د افغانستان اکثریت نفوس مسلمانان دي او یو سنتي جامعه ده. نو ټول 40 کاله مبارزه کړې ده داسې یو نظام لپاره کړې ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې څومره زر وکولی شو داسې یو موافقت ورسیږو. خو اکثره وختو کې بعض ځای کې داسې خبرونه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د قدرت ویشي او مشارکتي یو ائتلافي حکومت منځته راسي. موږ په خپل تجربه سره دا وایو چې په افغانستان کې ائتلافي حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې او نه ورکړي، بلکې په دنیا کې زه دا ویلی شم چې په دنیا کې په هیڅ ملک کې ائتلافي حکومتونو مثبته نتیجه نه ده درلودې او نه ده ورکړې، همیشه ناکام وي. دغه ائتلافي حکومتونه موږ له اتیاومه لسیزه نه چې د کمونستانو نظام راغی هغه یو ائتلافي نظام و د دوی منځ کې چې راغی تاسو ولیدل چې د کمونستانو په خپل منځو کې په دې باندې جنگونه وکړي د قدرت په سر باندې. وروسته لغه نه بیا د مجاهدینو حکومت چې راغی یو ائتلافي حکومت و چې هغه مشکلات جوړ کړ. بیا د امریکا له اشغال نه وروسته هم دغه ائتلافي حکومتونه چې په یو حکومت کې 20 پارټۍ جوړ سولې او حکومت د دوی منځ کې وویشل شو. تاسو اوس وینئ چې په افغانستان کې یو مرکزي قوي قدرت وجود نه لري، بلکې هر ولایت هر منطقه ځان ته لکه ملک الطوایفي ځان ته حکومت لري او ځان ته قانون لري. موږ دا وایو د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې د ټولو ګډوډیو او داخلي جنګونو او د 20 کالو ناخوالو مخه ونیول شي. په افغانستان کې باید یو قوي مرکزي اسلامي حکومت موجود وي چې هغه وکولی شي خپل ټول سرحدات او خپل ولایات له مرکز نه کنټرول شي او دا حکومت دا قدرت ولري. نوې حکومت چې هغه قانون په هر ځای کې یو سم په غریب او په معتبره په جنگ سالار او په غیر جنگ سالار باندې په عادي خلکو باندې یو سم تطبیق کړي. د اوسنۍ نظام تاسو وینئ چې کله په افغانستان کې حاکم دی له 20 کالو را په دې خوا مرکزي حکومت یو قوي او مرکزي حکومت نه دی. تاسو وینئ چې په اکثرو ولایتو کې داسې والیان دي چې 20 کاله والیان دي څوک یې لرې کولی نه شي. په اکثرو قطعاتو کې داسې جنرالان دي چې هغه له 20 کالو جنرالان دي خو څوک یې لرې کولی نه شي. په اکثرو دغسې نورو د مواردو کې داسې کسان شته چې د 20 کاله چا هغو ته څه نه سوی ویلی. دا په دې خاطر باندې چې په هغو پسې به یو ګروپ یا یو ډله یو سیاسي پارټۍ به ولاړه. نو داسې حکومت په افغانستان کې دغه نشي ورکړی، سم امتحان نه ده ورکړی، نشي ورکړی، بلکې د دې په نتیجه کې به داخلي جنګونه، قدرتونه، نفاق او بالاخره اداري فساد ډیریږي. او دا دغه ضعیفو حکومتونو نتیجه ده چې نن په افغانستان کې تاسو وینئ اداري فساد، غلاوې، رهزني، د ښځو په حقوقو تیری او بالاخره د ډرګ ټرافیکینګ چې د مواد مخدر دي کوم سرحد ته رسېدلی. مونږ وایو چې اوس وخت کې د دنیاوالو نه بالخصوص د اروپایي ټولنې نه افغانستان ته په کال کې په میلیاردونو ډالر را سره زیر کېږي، راځي په یو نه او بل نه. خو تاسې که د مځکې په سر باندې عملاً وګورئ د خلکو د بهبود لپاره د خلکو په ژوند کې هېڅ تفاوت نه ده راغلی، یا بلکې که راغلی ډېر فیصدي یې کمه ده. اکثره پیسې د غلو جیبو ته ځي، د جنګ سالارانو جیبو ته ځي، دغو خلکو جیبو ته ځي چې هغو چوکۍ دغه کړي دي په ټیکه نیولي او بلې خوا ته یې څوک بدلولی نه شي.
موږ ټولې اروپایي ټولنې ته بالخصوص ټولې دنیا ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د مذاکراتو په نتیجه کې به موږ په افغانستان کې یو مرکزي قوي داسې حکومت منځته راولو چې هغه مکمل قانون په افغانستان کې تطبیق کړي او له افغانستانه د اداري فساد او د مواد مخدر او د نور ناخوالې چې روانې دي ټولو لمن ټوله کړي. خو قوي مرکزي اسلامي حکومت د دې معنا نه لري چې نور پرګنې او نور قومونه او نور مذاهب په حکومت کې نه وي شریک، بلکې دوی په حکومت کې وي خو حکومت به ویشل سوی نه وي د فیصدي په اساس باندې، بلکې دا به هر چاته د خپل لیاقت او خپل استعداد او د خپل مسلک په اساس باندې به هر چاته وظیفه ورکول کیږي. نو موږ همدارنګه د افغانستان هغه ځوانو طبقو ته چې اوس له افغانستانه په یوه نامه او په بل نامه باندې فرار کوي، بلکې دا 20 کاله کېږي چې له افغانستانه فرار کوي، اروپایي ملکونو ته پناهندګي کوي د اقتصادي مشکلاتو په خاطر یا د بې امني په خاطر باندې، د ټولو ته موږ اطمینان ورکوو چې افغانستان زموږ ستاسو ټول مشترک کور دی. انشاءالله اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې ستاسو دپاره هر ډول سهولتونه، هر ډول د ژوند شرایط چې په افغانستان کې وي درته برابر کړي، او همدارنګه موږ تاسو نیرو ته د هر مسلک کې ضرورت لرو چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعال رول ولوبوي او افغانستان خاوره ترک نه کړي بل خپل وطنونو ته راسي بیرته. موږ په دې باندې ډېر افسوس کوو، خواشیني یو چې په دې 20 کالو کې چې زموږ ځوانان له ملکه فرار کوي، نور ملکو ته ځي، اکثره په سرحداتو کې په بحرو کې له بین ولاړل او مړه شول. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او موږ به انشاءالله دې ته مکمل ژمن یو دا به دغه کوو چې د ټولو لپاره یو صلحامیزه او آرام افغانستان او سوکاله افغانستان په آینده کې ولرو. موږ خپل ځوانو ډاکټرانو ته، ځوانو انجینرانو ته، ځوانو پیلوټانو ته، ځوانو د افسرانو ته ضرورت لرو چې د افغانستان په بیا رغونه کې په خپل لسونې رابېډوي او پکې اشتراک وکړي. همدارنګه موږ خپل خویندو ته اطمینان ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت به د آینده نظام کې د خپل خویندو ته ټول هغه حقوق چې هغه اسلام او د افغانستان عنعنات او کلتور او فرهنګ ورکړي دي، انشاءالله دا به دوی په اختیار کې دوی به له دې نه استفاده کوي. ښځې په افغانستان کې کولی شي چې خپل تعلیم وکړي او خپل علمي موسسو ته مراجعه وکړي تر کومې اندازې پورې چې دوی غواړي چې تحصیل او علم وکړي. انشاءالله دا به د دوی تعلیمي مؤسسې، مکتبونه او مدرسې او پوهنتونونه به دوی په مخ کې خلاص وي، خو په شرعي او اسلامي اصولو برابر. همدارنګه ښځې کولی شي چې د افغانستان په آینده کې په بیا رغونه کې، د افغانستان په بیا رغونه کې په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې، فرهنګي او معارف کې او همدارنګه په سیاسي چارو کې فعاله ونډه واخلي. نو د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې نه د افغانستان کې زموږ خویندې او میندې او نه د دنیا وناسه به خط تشویش نه کوي. او همدارنګه زه د په توافقنامه کې چې موږ د امریکا سره امضا کړې د یو بند د توافقنامې دا دی چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو او نورو ملکونو په خلاف باندې نه استعمالیږي. او اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د افغانستان خاوره داسې مسؤونه کی چې لغنه زموږ ګاونډیانو ته او نورو ملکونو ته مشکل جوړ نشي. او همدارنګه له نورو ملکونو نه بالخصوص د خپل ګاونډیانو هم دغه توقع لرو چې دوی هم زموږ په مقابل کې د خپل خاورې نه چاته اجازه ورنکړي چې زموږ په مقابل کې استعمال شي. اوس فعلا په افغانستان کې بهرني اتباع څوک وجود نه لري، ټول خپل ملکونو خپل وطنونو ته ستانه شوي دي. بال 2001 نه څوک نشته، یوازنۍ وړکۍ ډلګۍ چې پاتې ده هغه چې د داعش ده، لغه سره اسلامي امارت له ابتدا نه چې خپل جهاد او مبارزه شروع کړې ده او اوس ډېر تضعیفه شوی ده، په ډېر کم مقدار کې به پاتې. انشاءالله موږ دې ته ژمن یو چې هغه هم له بینه ویسي او د افغانستان خاوره یو مسؤونه خاوره وګرځو. او دا باید زه ذکر کړم ځکه چې موږ د ملګرو قربانۍ دي چې تر اوسه پورې موږ له داعش په مقابل کې په لسګونو زره خپل ځوانان ژوند له لاسه ورکړی څو دا پدیده له افغانستان ورکه کړو. همدارنګه زه راځم د ازادي بیان ته او د مطبوعاتو ازادي ته چې په افغانستان کې اوس فعلا هم هغو ته یو چیلنج شته، یو مشکلات شته، بلکې البته اوس په افغانستان کې جنګ دی، شاید ډېرې مشکلاتونو ناخوالې موجود دي، خو انشاءالله آینده نظام چې هغه به یو اسلامي نظام وي او اکثریت افغانان به په هغه باندې راټول وي. د ازادي بیان به ټولو افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې کوم چې د افغانستان اسلامي قانون او همدارنګه د افغانستان عنعنات ایجابوي مکمل به ورته ازادي وي. همدارنګه خبرنګارانو ته به دوی کولی شي چې په هر ځای کې هر رقم خبرونه چې دوی غواړي یا هر منطقې د افغانستان سفر وکړي کوشش وکړي کولی به شي. او همدارنګه زه غواړم چې
لکه څنګه چې امریکا قواوې خارجي قواوې له افغانستان په وتو دي او په ډېر کم وخت کې به دوی له افغانستان ووځي او په افغانستان کې به دلته په یو نوي نظام باندې توافق کېږي دا زوړ اداره به له بینه ځي نوی نظام به راځي نو په دغه تغییر او تبدیل کې زه غواړم چې په افغانستان کې ټولو هغه خارجي اتباعو ته بالخصوص ډیپلوماتانو ته سفارتکارانو ته د ملګرو ملتونو دفترونو اتباعو ته او همدارنګه مؤسساتو ته انجوګانو ته ټولو ته اطمینان ورکړم چې اسلامي امارت به تر آخره حده پورې کوشش کوي چې د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت تأمین کړي. نو له دې نګاه نه د هیڅ خارجي اتباع چې په افغانستان کې ژوند کوي یا دي او بیا په اجتماعي کارونو باندې یا ډیپلوماتیکو کارونو باندې لګیا دي له امنیت نګاه نه تشویش نه کوي. انشاءالله زموږ ځوانان چې په هر ځای کې موجود دي په هر ولایت کې دي بالخصوص په مرکز کابل کې به د دوی د امنیت ژمنې او امنیت به ساتي. یو بل غټ مشکل چې په افغانستان کې اوس فعلا روان دی هغه مواد مخدر دي چې د افغانستان هغه حیثیت په جهاني نړۍ کې خراب کړی دی. نو که تاسو ته په یاد وي او دنیا ته دا په یاد وي په 2001 کې موږ په آخر وخت کې د امارات په آخر وخت کې د امیرالمؤمنین په یو فرمان باندې تریاک مکمل صفر کړ دی بلکې په 2001 کال کې په افغانستان کې 1 کیلو تریاک هم ورکړل شو. خو متاسفانه وایم دا د 2001 نه وروسته کله چې امریکایي قواوې افغانستان ته راغلې او د جنګ په نتیجه کې نن ورځ چې 20 کاله له جنګه تېرېږي د مواد مخدر په افغانستان کې د ټولې نړۍ په سطحه باندې تقریبا له 90% نه زیات شوی دی. مونږ پوهېږو چې مواد مخدر زموږ د همسایګانو دپاره د منطقې د ملکونو دپاره بالخصوص د ټولې دنیا دپاره یو غټ مشکل او پرابلم دی او ان شاء الله اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د دې په مخنیوي کې او د دې له منځه وړلو په ارتباط باندې به کلک قدمونه او ګامونه ږدي لکه څنګه چې پخوا ایښي وو تر څو دا پدیده له بینه یوسي. او تاسو پوهېږئ چې د دې 20 کلنې اشغال په نتیجه کې او د مواد مخدر په ارتباط باندې څومره زیان چې خپل افغانانو ته رسېدلی شاید نور نړۍ ته په هغه اندازه باندې نه وي رسېدلی. مونږ اوس د یوې احصایې مطابق چې پخ شوی د تقریبا تر 15 میلیونو کسان په افغانستان کې په مخدره موادو باندې رودي دي چې په دې کې تقریبا تر 3 لکو نه زیات زنانه دي چې په مواد مخدره باندې اخته شوي دي او تر 4 لکو نه زیات واړه ماشومان دي چې تر 18 سنونه کم دي په مواد مخدره باندې اخته دي. نو د دې مشکل دا پدیده مشکل زیات مونږ ته جوړ کړی دی او مونږ کوشش کوو چې دا شی نور له بینه ویسو خپل ځان او ټوله نړۍ ترې خلاص او دا یو ځل بیا په ډاګ باندې وایم چې اسلامي امارت به هیڅ وخت چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره زموږ د ګاونډیانو او بالخصوص د امریکا او د نورو ملکونو په خلاف باندې استعمال کړي. نو ډېر تشکر ډېره مننه له ټولو اعضاو د دې فارمټ نه د ناټو ملکونو د غړو د سفیرانو نه او د اروپایي ټولنې نه او بالخصوص د جرمني د استازو نه ښاغلي پوځل نه چې موږ ته دعوت راکړی او موږ ته وخت راکړی چې موږ خپل اظهار د نظر وکړو. اوس ډېر تشکر چې تاسو زموږ موضوعات په دقت باندې واورېدل. که کوم سوال تاسو سره وي زموږ ملګري حاضر دي چې ته جواب ورکړي. ډېره مننه، ډېر تشکر.